السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مصلی و بعد یو محترم رول بختنه کړی د چیرې یو مور د په هغې په زوی باندې ځمکه خرڅه کړې، بیا د مور وفات شو. نو د وفات نه بعد اوس دا نور زامن په دغه ځمکه کې حق لري او کنه. جناب محترم، اوله مسله خو دا ده چې د مور د ځمکه په دې زوی باندې کله خرڅوله نو دا به مرض وفات نه و، لکه دا به په دغه وخت کې په داسې بیمارۍ باندې بیماره نه وه چې د هغې بیمارۍ د وجې نه به دا بیا وفات شوي وي. که دا چېرته په مرض وفات باندې بیماره وه، یعنې په داسې مرض کې وه چې د هغې مرض د وجې نه دا بیا وفات شو، نو بیا دا بیعه صحیح نه ده. دا بلکل بیا بهرحال په دې باندې خدای بلا کیسې دي پکې اوس درته حوالې در کوم. خو مرض وفات کې چې کومه معامله کړي هغه معامله صحیح نه وي. هغې وجه دا ده چې کله یو انسان په مرض وفات باندې مریض شي نو د مال پورې حقوق د ورثو هغه ور پورې معلق شي، نو بیا دا مال د اختیار نه وځي، بس په دریمه کې د اختیار وي او دوه درېمې چې دوه ثلثین ورته وایي نو ملا صاحب هغه د اختیار نه وځي. نو که چېرته بالفرض د بیعه یې ورسره په مرض وفات کې نه وه کړې، یو شرط یې دا دی، نو بالکل دا بیعه بیا صحیح ده. دویمه دا ده چې په دا زوی ته به قبضه هم ورکړي وي. که د اوس درته د فتاوا شامي عبارت وایم، که چېرته د زوی سره قبضه نه وه او قبضه هم لا د مور سره وه، نو بیا ملا صاحب دا د دې زوی حق نه دی، بلکې به ورسره د دې نور ورونو باقاعده طور سره دغه شته. دا باقاعده طور سره فتاوا شامي ده او کتاب الوقف دی او دقه رنګې ملا صاحب 5 جلد دی او 112 نمبر صفحه ده. دا وایي ووقف وبيع الغاصب على اجازه المالك، يعني اذا باعه لمالكه لا لنفسه على ما مر عن البديع. بیا دا وایي وبيع المريض لوارثه على اجازه الباقي. په مرض وفات کې چې کله په خپل وارث باندې سړی یو شی خرڅوي نو هغه شرط پکې دا دی چې دا نور وارثان دوی به اجازت ورکوي. که اجازت ورنکي نو بیا دا بالکل دا بیعه صحیح نه ده. دا وګوره د فتاوا شامي وایي قوله وبيع المريض لوارثه، چې بیمار سړی په مرض وفات کې په خپل وارث باندې بیعه کوي، دی وایي دا بیعه صحیح نه ده ولو بمثل القیمة وهذا عنده وعندهما په نزد صاحبینو باندې يجوز ويخير المشتري بين فسخ واتمام لو فيه باطن او محابات. اوږده مسله ده، بیا د محابات مسله هم درته بیانوم. نو خلاصه د خبرې دا ده چې اول شرط پکې دا دی چې دا ځمکه یې کله په دې زوی باندې خرڅوله په دې وخت کې به دغه ښځه په مرض وفات باندې دغه نه وه، مریضه نه وه. که په مرض وفات باندې مریضه وه نو دا بیا جایزه نه ده. دا که دا نور رونه بیا ووایي چې او بالکل دغه زمونږ دغه چې کومه ده دا زمونږ مور چې دا کومه بیعه کړې دا صحیح ده، نو دا به صحیح وي، او که هغې نه مني نو بیا نه ده صحیح. دا قرنګي دا مسله باقاعده طور سره فتاوا شامي بیا کتاب البیوع کې بیا ذکر کړي باب البيع الفاسد کې. دا وی لو باع ماله من ولده، یو سړي خپل مال په خپل ولد باندې خرڅ کړ، لا يصير قابضا لولده بمجرد البيع، صرف بیع سره به مناسب دا زوی به د دې قابض نه ګرځي تر څو پورې چې د زوی قبضه نه وي کړې او دا پلار ورته افراز نه وي کړی. نو پلار او مور خو یو شی دي، نو چې تر څو پورې دي جداوالی ورته نه کړی، ورته متعینه کړي نه وي چې دا ستا ځمکه شو هغه پې قبضه کړي نه وي، تر هغې پورې دا بیع بالکل په مجرد بیع سره دا زوی قابض نه دی. حتی لو هلک قبل التمکن من قبضه حقیقتا هلک علی الوالد. دا وګوره که چېرته ملا صاحب قبضه کړې نه وه او په دې حالت کې ملا صاحب دا هلاکه شوه نو دا د والد هلاکه ده. نو خلاصه د خبرې دا شوه چې دې کې 2 دانې شرطونه دي. اولنی شرط پکې دا دی پیره چې دا بیعه به په مرض وفات کې نه وي. دویم شرط پکې دا دی ملا صاحب چې دې زوی ته به قبضه ورکړې وي. نو که دا 2 شرطونه پکې وي بالکل بیا دا د دې زوی مال دی او د دې نور ورونو حصه پکې نشته. او که نه دا 2 شرطونه پکې نه ول چې یا خو دا دی چې په مرض وفات کې به د خرڅه کړې وه، یا دا دی چې ده ته قبضه نه ورکړې، مور سره یې قبضه وه تر دې چې دا مور وفات شو بیا د خپله قبضه کې واخیسته، نو بیا هم دا بیعه صحیح نه ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.